سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. په یوې نوې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د حیض په دوران کې د جما په اسرارو درسره خبرې وکړم. درنو دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. همدارنګه ویډیو د نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. د حیض په دوران کې جما د اسلام له نظره کوم څه کې چې د انسان لپاره ضرر وي، الله تعالی د هغه نه منع کړی دی، او په کوم شي کې چې فایده وي نو الله تعالی پرې امر کړی دی. د حیض په دوران کې جما ډېر ضررونه لري، ځکه الله تعالی فرمایي تپوس کوي له تا نه ای پیغمبره په باره کې د حیض کې، ته ورته جواب کې ووایه حیض یو مرض دی، په دې حالت کې د ښځو د جما نه ځان وژغورئ. دوهم، د حیض په دوران کې جما د طب له نظره د ډاکټرانو اوسنۍ څېړنې ښایي چې د ښځې سره د حیض په دوران کې جما کول ډېر ضررونه لري. ځینې یې په لاندې ډول دي: د ښځو هګیو، یعنې هغه ماده چې هغه سره د سړي مني یوځای کېږي او بیا ترېنه بچی پیدا کېږي، التهاب یعنې ګرمایش، سوزش پیدا کېږي چې بیا د احکم یا نشلیدو سبب ګرځي. د ښځې تناسلي اندام کې هغه مواد ختمیږي چې میکروب وژني، نو د مختلفو مرضونو سبب جوړیږي. د حیض په دوران کې په مکرر ډول جما کول د رحم خوله بندوي چې د عقم سبب ګرځي. جما کول د جراثیمو د نقلیدو یوه وسیله ده، او د حیض په دوران کې د ښځې په تناسلي اندام کې د میکروب ضد مواد نه وي موجود. د ښځې په مثانه او ګردو کې التهابات پیدا کوي. دغه ضررونه یوازې ښځې ته نه متوجه، بلکې د سړي په تشو متیازو کې سوزش پیدا کوي، مثانه، هګۍ او د متیازو په نلۍ کې التهاب پیدا کوي، د تشو متیازو سره وینه او نو پیدا کوي، په مثانه کې درد پیدا کوي او سړی جنسي طور کمزوری کېږي. د سړي په مني کې یو قسم میکروبي ماده ده چې د ښځې رحم د هغه ضد مواد اصلي اندام ته ورکوي، او د حیض په دوران کې دغه ماده د حیض د وینې سره خارجېږي. یعنې د ښځې په تناسلي اندام کې مدافع قوت نه وي موجود، نو د ډېرو مرضونو سبب شي. ښځه جسمي او نفسي طور هم جما ته نه وي جوړه، ځکه د حیض په دوران کې په ملا او خېټه کې ډېر درد محسوسوي، او د ځینو ښځو درد دې ته اړ شي چې د درد ضد ګولۍ وخوري. ځینې ښځو ته د نیم سر درد او کنګې یا نکای پیدا کېږي. د حیض په دوران کې د ښځې جنسي خواهش په نش حساب وي. د ښځې د بدن درجه حرارت ډېره ټیټه وي او د وینې فشار یې هم کمزوری وي، نو په دې وخت کې ښځه آرام ته ضرورت لري. باید خاوند یې په دې وخت کې تکلیف نه کړي، بلکې کورنۍ کارونو کې ورسره مرسته وکړي. دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ.